السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست. نن موږ تاسو د ریاضي د لنډو طریقو په جریان دا ځل د زر دپاره نوې جالبه طریقه وایو. دا سوال موږ تاسو اوس په دا لنډه طریقه حلوو. 312 ضرب 420. غواړم دا سوال په لنډه طریقه حل کړم. دلته موږ تاسو درې خانې عدد لرو، دلته هم درې خانې عدد لرو. 3 ضرب 3 نه کېږي، نو زه هم نه خانې چوکاټ رسموم. دغه 312 د چوکاټ په سر کې په دې ډول سره لیکم چې هره خانه باندې یو عدد راسي. 420 بیا په دې ډول سره لیکم او په دغه خانو کې داسې خط کشوم په مابیز باندې دغه یوه خانه پر دوه برخو وویشل سي چې موږ ته بیا د سوال په حلولو کې زموږ سره مرسته کوي په دې ډول سره. اوس د لوړ عدد په دا لاندې هر عدد کې جلا جلا ضرب وو. 2 ضرب 4 8 کېږي. زه 8 لیکم، دلته زه 0 لیکم ځکه چې چپې خواته که 0 راسي پروا نه کوي. 2 ضرب 2 دا یې 4 دلته 0 لیکم. 2 ضرب 1 دا یې 2 دلته 0 لیکم. 1 ضرب 4 دا یې 4 دلته 0 لیکم. 1 ضرب 2 دا یې 2 دلته 0. 1 ضرب 1 1 دلته 0 لیکم. 3 ضرب 4 12 په دې ډول سره. 3 ضرب 2 6 په دې ځای کې 0 لیکم. 3 ضرب 1 دا یې 3. اوس دغه خانې سره جمع کوم. ښه 2 لیکم. 4 1 دا یې 5. 8 2 10 10 3 13. یو اصل 1 4 5 5 6 11 بیا یو اصل 1 2 دا یې 3 1 دلته لیکم. د دې سوال جواب دی 1,1,352. اوس دا سوال په عمومي طریقه حل کوم چې آیا دا سوال غلط دی که صحیح دی. دې سوال اوس زه ثبت کوم. 1 ضرب 2 هغه 2. 1 ضرب 1 هغه 1. 1 ضرب 3 هغه 3. 2 2 4 2 ضرب 1 2 2 3 6 4 2 8 4 ضرب 1 4 4 3 12. اوس دا سره جمع کوم. 2 1 4 5 3 8 2 10 10 3 13 یو اصل 4 4 10 دا یې 11 بیا یو اصل 1 2 3 یو راښکته کوم. دا سوال جواب 1,1,352. دلته هم 1,1,352. دواړه جوابونه سره یو رقم دي. نو دا د زر دپاره لنډه طریقه وه. موږ تاسو کولی شو چې هر ډول سوال په دغه طریقه حل کړو.